ډاکټر محمد اشرف غني پر طالبانو ټینګار وکړ چې هیڅوک افغانان په زور نشي قانع کولی او دې ته اړتیا ده چې ټول یو بل سره وغږیږي او داسې لاره پیدا کړي چې د یو آزاد او سوکاله افغانستان هدف ته پرې ورسیږي. ښاغلی غني خپله غږیزه وینا کې چې د پر فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي قدرت د خدمت وسیله ده، څوک چې نورو ته څا کېږدي خپره ورولېږي. افغانان په یووالي له هر ډول ستونزو وتلي، خو کله چې غرور کړی دی او یو بل مو نه دي منلي، نظامونه نسکور شوي، که په ځانځاني ډول اقدام وکړو نو خدای مه کړه ټول غرقېږو، خو که په ګډه مخکې لاړ شو نو رڼا ته رسېدلی شو. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د جمهوریت دولت لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 50مه ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته د ګډ عکس اخیستو اجازه ورنکړل شوه، چې دا د طالبانو لپاره یو لوی شرم دی. افغانستان په خپل ټول تاریخ کې تر دې وړاندې داسې څه نه و تجربه کړی. ښاغلی صالح زیاته کړې په دې سره د اسلامي همکارۍ سازمان هم د طالبانو پر جوړ شوي شرایط د تایید ټاپې وهلو څخه انکار وکړ. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا خیر چارې، د الله په امان.